عجب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن عجب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن مسکن دا دلانو لري ستري پرګنې د کورونو چارو وزارت تامینات او معاینات اړوند میدان وردګو مرکزی بیز له ښوونیز او روزنیز زده کړو څخه یو شپېته تنه منصوبین فارغ شول. د میدان وردګو ولایت د مرکزی بیز له ښوونیز او روزنیز زده کړو څخه یو شپېته تنه پولیس د عقیدتي او نظامی او مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. همدې مخه جوړ شوي مراسمو کې د ولایت والي مرستیال مولوي عبدالرحمن حافظ فارغ شوي منصوبینو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ زیاته کړه د خوښۍ ځای دی چې په اسلامي نظام کې خدمت کوو او په اسلامي نظام کې خدمت کول تر ډېرو عبادتونو غوره ده. زمنګ مشران، زمنګ فارغین ورونه، زمنګ مجاهدین ورونه باید ډېر زیرک اوسیږو، ډېر محتاطانه قدمونه باید په موږ ملک کې واخلو او استقامت ولرو، اخلاص ولرو، صداقت ولرو. دا ځکه چې خدای نه خواسته زمونږ دغه غټه لاسته راوړنه زمونږ له لاس نه ونه وځي. په هر بخش کې امانتداري باید موږ سره وي، صداقت وي، اخلاص وي. په ورته وخت کې د میدان وردګو ولایت د مرکزی بیس پولیسو ښوونیز او روزنیز مرکز قومندان مولوي محمد نسیم سعید د مسؤلیت او خدمت کولو په اړه اړخیزه توګه خبرې وکړې او فارغ شوي منصوبین یې د خپلو دندو او مسؤلیتونو ته متوجه کړل. زموږ د نوي محصلینو ته د هدایت غوښتنه ده ځینې تاسو چک پاینو کې درېږئ، تاسو په تلاشۍ کې ولاړ یې، تاسو له ملت سره مخامخ یې. زموږ تاسو یوه بیچاره کونډم تاسو باندې په موټر کې در تېرېږي درځي، زموږ یو بیچاره مریض هم په تاسو باندې درځي تېرېږي، زموږ یو بیچاره سپین ږیری هم په تاسو باندې تېرېږي، زموږ تاسو هغه واړه ماشومان هم کله کله په دې لارو په تاسو باندې راځي او کله کله بیا داسې وي کنه چې د خارج خلک هم په دې تاسو لارو باندې تېرېږي. نو موږ تاسو به څه کوو؟ د سپین ږیري باید احترام وکړو، د سیاست هغه موټر چې پکې سیاست باید احترام وکړو، هغه موټر چې پکې مریض باید احترام وکړو. د لیوای حمایوي قومندان مولوي عبدالله یاسر هم فارغ شوي منصوبینو ته مبارکي وویل او زیاته کړه چې پولیس باید له ولس سره نیک چلند وکړي. اوس وار د دې رسېدلی دی چې څرنګه موږ د خپل ملت او د خپل حکومت یو وجود او یو تان وګرځو، څرنګه موږ د خپل ملت ته دا ډاډ ورکو، دا اطمینان ورکو چې دا عسکر، دا افسر، دا وزیر، دا رئیس، دا د تا ورور دی، دا د تا تره دی او دا د تا څه دی، یو کشر ورور دی. دا هلته کیږي چې کله موږ تاسو په خپل ځان کې، په خپل وجدان کې ځان سره فکر وکړو، دغه اسلامي نظام ته لکه څرنګه مو چې دعوا کړې هغه قسم ځانونه صادق ثابت کړو، نیتونه ارادې پاکې کړو. کله چې نیت او اراده پاکه وي بیا الله رب العالمین یوه پاکه نتیجه هم په لاس باندې درکوي. د یادونې وړ ده چې په یادو فارغت غونډه کې د ملکي او نظامي ادارو مسؤلین او ګڼ شمېر منصوبینو ګډون کړی و. په پای کې فارغینو ته د فارغت سندونه او تصدیقنامې هم ورکړی شوې.